زموږ ته په دې زمانه کې به څوک دی وي د خدای نیکبخته د الله ولی او د الله دوست چې ځان به در بل پاته ګڼي، بل مسلمان به در ځان عزتمن پوه هوښیار او اعلی ګڼي. د دې انسان به خامخا بیا پر خپلو عیبو باندې پامي، د دې انسان به خامخا خاکساره وي، عاجزه وي. کني اوس تاسو وینئ چې هر سړی در ځان بالا اعلی نه ویني، هر سړی در ځان بالا ښه نه ویني، هر سړی در ځان بالا عزتمن نه ویني، هر سړی در ځان بالا داسې خبرې دي اوس وخت کې. همدا چې انسان ځان تر بل اوچت او بهتره وګڼي دا الله ته ډېر ناخوښ عمل دی، ډېر الله ته ناپسند عمل دی. په دې الله ډېر ناراضه کېږي. د خدای په لوی او سپېڅلي عالي دربار کې فقط او فقط صرف په تقوا باندې هلته انسان مقام ګټلی شي، نه په رنګ، نه په قوم، نه په مال او په دولت. والله تاسو د عمره سوچ وکړئ چې دا څومره انسانان په خاور کې پراته دي، بادشاهان نسته کې پکښې کې. که کامیابي په بادشاهي وای نو بس هغه به ټول کامیابه ولی، عزیزانو ښایسته نسته کې پکښې کې، مالداره نه و کې پکښې کې. په همدې چې نن په خاورو کې نسکور دی. ای د خاورو جوړه هلته به جوړ سي چې په تورو خاورو کې نسکور سي. څه ویلي دي زما ګرانو عزتمندو ورونو، ملګرو، عزیزانو، دوستانو، د تکبر او د غرور او د خودبینۍ او د لویي نه ځان لرې وساتئ. ډېر الله ته ناخوښه عمل دی. ډېر انسان به خپل ځان ته څومره سوچ ستا کړي، ځان انسان ذلیله کوي، ځان انسان خواره کوي. د عبرت لپاره علماو د دغه خبرې په مناسبت د بني اسرائیلو د یو دوه کسانو یوه د عبرت ډکه واقعه را نقل کړې ده. یو دوه کسان دا پر لاندې سره ملګري، نو دا دوه کسان دي، دا یو کس دومره پکې نیک دی چې هغه به د خپله کوره واتی در بازار پورې بتلی، د یو قریب در پښتني پورې بتلی، یو کار به ولو پر سر به وریځې سورې کړي، دا وریځ به ورسره روانه ول، په یو ناشنا شان به دا سړی تلي. سوري به صاحب دغه پر کړی ولا وریځې به پر کړی، د ده به همیش دغه یو کرامت ولوسي دې سړي ته الله پاک ورکړی. یو پلا دغه د کرامت والا سړی دی له یو بل سړی رالی، هغه سړی بیا دی چې هغه خپل ځان ګناهګاره بلي، هغه د خپل ځان ډیر پاته ګڼي. سوچ وکړي چې تر اوسه دغه نیک سړي سره ملګري څه اصلاح به دې وسي، توبه به دې الله قبول کړي او داسې او داسې او داسې. دې سړي دغه مخکینی بزرګ دا سړی ډېر ښه سړی وبولي، رالی ورسره ملګری شو. دې ښه سړي وایي خدای ته مې اخره مه راخطا کوې. دې ښه سړي د کرامت والا سړي بیا دا راغلی سړی حقیر وبولي چې ته زما ملګرتیا کولی شي. چې مړی زه خو په اسمان الوزم، مړی وایي زه خو دغونه پیسې لرم، زه خو دا املا یم او زه خو داسې یم او داسې یم. نو خیر یو څه ټیم برداشت وکړي، بس دا سړی در مازدیګر ورسره ناست دی، مازدیګر د دې دوه لاره جلا جلا کېږي، یا در مازدیګره پورې ورسره ملګري شو د مسافرۍ کې، یا در مازدیګره پورې په کوټه کې ورسره ناست دی. مازدیګر سره راووتل چې د هغه نفر رخصتۍ ده میلمه دا دی چې ښه سړی بولي، دواړو سره ورځ راووتله. سړی سوچ کړي چې هغه د پخوا کیسه ده، لیکن نن ډیره ناشنا دا پیښه سوله چې دا راغلی میلمه د ځانه سره سوري په مخه واخیستی او ورځ د سره روانه سو. دا سړی ژر پسې وموښتي چې د خدای خاطر وکړه، د الله روی وکړه، د الله خاطر وکړه. خیر سړی راغلی په څه نیت وي کیسه چې دور تلورو نور هېڅ هم نیت نه و. خبره دا وله ما په تا یو ډېر د ښه سړي ګمان وکړي، ما وایي چې ده ته به دې دعا قبوله شي، الله به تا ته ثوابونه په دې ملاقات درکړي.
د ستا له روی به الله پاک زما اصلاح وکړي. ما تا ته ډېر د عزت په سترګو وکتل او ډېر د عزت والا سړی مې وویل رالم تاسو سات کښېنسم. بس اوس نور نه پوهېږم چې نور خواته څه پېښ شوي دي. دور تلو خبره خو همدا ده، ما بیا ستا بد او حقیر او خوار او ذلیله وګڼې. ما دا ستا سره ناسته ما ته خوند نه راکوي، دا ستا سره ګایدل ما ته خوند نه راکوي او دا ستا سره ملاقات ما ته خوند نه راکوي. ما ته په سپکه سترګه تا ته وکتل ځکه الله ته دا ډېر ناخوښ عمل دي. د وجې زما دغه وریځ زما پر سر چې به سوري وریځ کړې وله وریځ به کړې وله هغه دا دې تاله درله. انما الاعمال بالنیات، کښتۍ پر نیت چلیږي. زموږ په اوس دور کې به څوک وي چې یاره زه در چا پاتې یم او خلک له ما نه لوړ دي، بلکې اوس خو بیا دی مسله ده چې وایي در ما غیرتمند چې یي هغه زه څه وڅه کوم، وایي در ما چې ایماندار یې د هغه نو څه وڅه کوم. بابا موږ په ایمان کې په اسلام کې د تنزل او د کمزوري خواته روان یو. ورځ تر بلې درواغ ډېرېږي که نه ډېرېږي څوک یې وایي خو ته هم په لګیا زه هم په لګیا. دا ته وایي د کفر په خوا ورځړېدل، دا ته وایي د نافرمانۍ او د خدای دښمنۍ په خوا ورځړېدل. دا دوکې څوک کوي؟ د الله بندگانو دا یو د بل حق باندې خیږي چا اچولی دي؟ د الله بندگانو دا کنزل څوک کوي؟ دا انسانان څوک وژني؟ دارنګه دا قسمه آفتونه چې مخکې قومونه پر غرق شوي دي، هغه قومونه چې پر غرق شوي دي هغه په درځونو خبرې په موږ کې شته. یعنی د لوط علیه السلام قوم د څه د وجې غرق شو، هغه عمل زموږ په قوم کې نن په پیښر دي. او داسې د صالح علیه السلام قوم د څه وجې غرق شو، د هماغه صالح علیه السلام د قوم عملونه موږ نه کوو. دارنګه د نوح علیه السلام قوم د څه وجې غرق شو، دغسې هغه عملونه ټول په موږ کې موجود دي. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو انجام څه شو؟ ولې بني اسرائیل دی کړ؟ ولې د بني اسرائیلو ذکر الله پاک موږ ته په قرآن کړی دی؟ هغه ټولې خبرې موږ کوو. نو الله پاک دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې موږ ته نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. که نور نه وي، که نور نیکي نشي کولی، قرآن نشي ختمولی، تهجد لمونځونه، تسبیح لمونځ، د زکات صدقه او خیرات او داسې او داسې، نو دومره خو وکړي ځان در بل اعلی مه ګڼئ، غرور مه کوئ، تکبر مه کوئ، خاکساري اختیار کړئ. بنده لپاره مقام الله په خاکساري کېږي. په غرور باندې انسان ذلیله کېږي، سپکېږي، بې عزته کېږي، هر څه له لاسه درڅه وځي، هر څه. لوی مشران وایي کله کله انسان به دی کار وکړي، کله کله به انسان دی عمل وکړي، دی خبره به وکړي چې تا څو کاله عمر د هغه ټولو د نیکۍ څه به خلاص شي. اوس په موږ کې څوک دا ته سوچ کوي چې خدای نه کړه دی خبر راڅه ونه شي. ما خو یې لګیای بینډ مې نشته، اندازه نشته چې په کم ځای باندې ودرېږم، سوچ نشته چې کومه خبره وکم د پیدې ده یا کومه د نقصان ده. حساب کتاب ته موږ سوچ نه کوو چې د خیزوي حساب کتاب خو وروسته دی، بس موږ ورته ودرېږو، هغه به بیا ګورو. لګیا کومې ښه ویل کومې دروغ لا درهم په موږ کې. د پاک رب هدایت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.